خو مین مقصد زما دا دی چې یاره که چېرې الله پاک د یوټیوب کامیاب کړي نو د دې په ذریعه باندې به مونږ د غریبو د بیوه خواتین چې کوم دي کوم چې ورته مونږ کونډې ویو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټولو ملګرو ته سلامونه. امید لرم چې ښه وئ. ملګرو نننۍ ویډیو چې کومه ده یقینا تاسو ته به څنګه پته وي یاره سوات مدین ټي وي والا کوم یو زموږ یو ملګری چې دی غوث خان په نامه باندې د هغه چې کوم یو یوټیوب چینل دی سوات مدین ټي وي، دا ویډیو خاص د هغه ملګري دپاره ده. د هغې ملګري ویډیوګانې به تاسو کتلې وي سوات مدین ټي وي یوټیوب چینل باندې پراته دي. نو د هغه د یوټیوب کوم لینک چې کوم دی په ډسکرپشن کې پروت دی. یقینا راځو مین خبرې لري چې یاره د دې ویډیو مقصد څه دی یا د هغه مقصد څه دی. هغه بار بار وایي چې یاره زه ویډیو کوم چونکې خو زه یوازې یم او مقصد یې څه دی د چینل یا وغیره. څنګه چې تاسو ته پته ده یقینا کومو ملګرو چې د هغه چینل نه یې کتلی نو د هغه چینل چې کوم دی تاسو په د ډسکرپشن کې د هغه د یوټیوب لینک پروت دی. دا والا بالکل تاسو د هغه ویزټ کولی شئ. د هغه د ویډیو په مقصد باندې به تاسو پوه شئ چې هغه ویل څه غواړي کول څه غواړي. راځو خبرې له هغه مطلب دا دی چې یاره که چېرته یوټیوب مثال په طور باندې مونیټایز شو، مونیټایز مطلب چې څه انکم ترې روان شو، خو په هغې کې څنګه چې تاسو ته پته ده ډېر زیات مشکلات یې په اوله کې یوټیوب ویستل بیا یا د هغې نه څه ګټل انکم راتلل وخت هم اخلي. او بله دا چې یو د سره قسمت یا د سره سپورټ نو د دې تر کبل به بیا ته مخې ته ځې. لکه ځکه یو خبر وکړم چې یاره زموږ چینل مونیټایز دی خو لا انکم دې لا نشته. نو داسې د دې ملګري نوی چینل دی، دوه درې قسمه چینل هغه نور هم دغه کړي، خو مطلب دا دی چې سپورټ نشته. د ده دا شارټ ویډیو کلیپس دی دا تاسو وګورئ بیا راځو چې د ده مقصد څه دی. خو مین مقصد زما دا دی چې یاره که چېرې الله پاک د یوټیوب کامیاب کړي نو د دې په ذریعه باندې به مونږ د غریبو د بیوه خواتین چې کوم دي کوم چې ورته مونږ کونډې ویو د هغوی داسې د معذورو بیمارانو د هغوی هغه خدمت به پرې مونږ وکړو. مونږ ته به د یو خدمت موقع میلاوه شي. تاسو د ده دا ویډیو چې کومه ده دا وکته یقینا چې یاره په هغې کې دی وایي چې یاره زما دا چینل چېرته مونیټایز شو. بار بار دا خبره کوي او تقریبا چې کنځاګانې هم خوري چې یاره که زما چینل مونیټایز شو. دا ملګری بار بار دا خبره کوي چې یاره که چېرته زموږ دا چینل مونیټایز شو، زما د سوات مدین ټي وي چې کوم دی دا مونیټایز شو، نو د دې نه چې څه انکم سره راتلو دا به زه په هغه یتیمانانو باندې، په هغه بېوسو باندې، په هغه کونډو باندې، په هغې باندې به تقسیموم چې زما د وسه څه کېدو د هغو سره به زه خپل برپور مدد کوم. خو د دغې مدد سره سره چې کوم دی د دې ملګري سپورټ هم پکار دی. ځکه چې زه یې سپورټ کوم، تاسو یې سپورټ کوئ، بل ملګری سپورټ کړي، نو د هغې تر کبله چې کوم دی دا چینل انشاءالله دی به مخکې هم شي، مونیټایز به هم شي. ځکه چې هغه ویلي دا دی چې یاره د چینل نه سره روان شو، یعنې د ده سره څه ډونیشن نشته یا څه ډونیشن ورته نه راځي یا څه داسې فاونډیشن نشته چې د سعودي، دوبۍ، قطر وغیره بار ملکونو نه ورته روپۍ راځي. لکه څنګه چې ما په امجد غفور ASI والا چې کومه ویډیو کړې وه چې یاره د هغو سره الحمدلله ډېر زیات ډونیشن ورته کېږي، نو د هغې تر کبله د هغو ډېر زیات خدمت دي. داسې موږ هم غواړو چې یاره د بر سوات په دې خواوشا علاقه کې زموږ دا سوات مدین ټي وي والا کوم ملګری چې دی غوث خان د ده نوم دی چې یاره دی موږ سپورټ کړو، د ده سره ودرېږو. نو انشاءالله تعالی که د ده دا چینل مونیټایز شو، د دې نه سره روان شو، نو انشاءالله کوشش به دا کوو چې یاره د دې سره سره به بیا څه ډېر ملګري اکثر ډونیشن هم کوي، تاوان هم کوي، هغه ورته هم رالیږي. موږ تاسو له پکار دي ملګرو چې یاره دا چینل کوم دی ویزټ تاسو کوئ، په ډسکرپشن کې د دې ملګري لینک پروت دی سوات مدین ټي وي، دا ورته سبسکرایب کړئ، بیل آیکن ورته پریس کړئ. او مطلب دا دی که یو ملګری و چې یاره د دې ویډیو لانګ ده یا قطع کېږي نه وغیره ډېرې خبرې پکې راځي، نو دغه ویډیو ولا چې کوم دی تاسو ګورئ، خامخا ولا وګورئ چې انشاءالله دا چینل روان شي. نو موږ به په پر سوات کې داسې یو قدم اوچت کړو چې یاره دا موږ سره به څه فاونډیشن روان شي، په هغې کې به بیا ډېر ملګري انشاءالله کوشش به زموږ دی چې یاره ډونیشن دپاره ورته موږ څه اپلایګانې وکړو چې یاره دې ته څه ډونیشن راځي. نو موږ به چې په بر سوات کې څومره هم غریبانان دي، څومره هم بېوسه دي، څومره هم کونډې دي، د هغو سره برپور مدد وکړو. نو د دې ملګري دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ، د ده سپورټ ضرور وکړئ چې انشاءالله دی مخې ته لاړ، بیا به انشاءالله مخې ته ګورو چې یاره دی خپله وعده بیا پوره کوي او که نه. والسلام.